نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. نن د څلرویشتمې سپورې خلاصه بیانېږي. د دغه سپورې په شری کې دا خبره بیان شوې ده چې په هر شی باندې تصرف د صرف د الله تعالی دی. قران کریم کې دا خبره بیان شوې ده، الله يتوفى الانفس حين موتها. په دنیا کې چې څوره زیرو شای نه دي چې هغه کې سیاوي روح وي، په دغه روح باندې تصرف، په دغه روح باندې اختیار او په دغه روح باندې قبضه دا صرف د الله تعالی ده. الله تعالی کچره وغوړي چې زه د یو شي نه روح قبض ک، بیا الله تعالی روح قبض کولای شي، خو هغه تعلق بیا هم برقرار وي او د روح د قبض کول دغه یو حیثیت دی. او که الله تعالی چې وغوړي چې زه یو شي ته روح دوباره بیا ورچاو، بیا الله تعالی یو ته د روح دوباره بیا ورچوي، دا د الله تعالی اختیار دی. او دغه مثال داسې لکه یو سړی چې وود وي، بیا د خوب وخت کې الله تعالی د جسم نه روح قبض کو، او بیا چې کله دا سړی وشيږي بیا الله تعالی دا روح دته واپس کو، خو دغه تعلق برقرار وي. دغه تفصیل چې کوم دی حبس روح او قبض روح، دغه د عقیده چې کوم تفصیل پاکه مو په تفصیل سره بیان کړی دی، او مزید وه ان شاء الله د عقیده په بیان نه کې دغه په تفصیل سره بیانوي. او چې کوم یو سړی داسې چې کله کله الله تعالی د یو انسان نه روح قبض کو د خوب په وخت کې، او چې کله داسې بیا الله تعالی یو انسان ته روح دوباره نه ورکوي او د یغه د وجنه بیا انسان مړ شي، نو د روح او د قبض او د هر شي تصرف دا صرف الله تعالی نه بغیر بل هیڅ چاته په دا کې د هیڅ شي تصرف او اختیار نشته. بیا الله تعالی مخکې دا خبره بیانوي، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، چې په دا آیات کې الله تعالی د ځنې ګناهګورې خبره بیان کړې ده چې نبی علیه الصلاة والسلام ځنې ګناهګور خال ته د دین دعوت ورک. بیا دی ورته چې دا خبره خو ټیک تو، دا ښه خبره د میژو د تو خبره ومني، خو درته وایه چې میژه د وسه پر کیمه ګناه کړی دو، شرکم کړی دی، کفرم کړی دی، او ناحق قتلم کړی دی، زنام کړی دو، او د دغه بیا څه شي دا الله تعالی میشته معاف کو کنه وکړو، معاف د میش توبه الله تعالی قبول کو او کنه. په دې کې الله تعالی دا آیات نازل کو چې کوم یو انسان په غټه نه غټه ګناه قتل یا کفر شرک دا وکړو، الله تعالی نه دای د زړه د میاز نه توبه وکړي، الله تعالی د ټول ګناهینه دا معاف کو. بیا مخکې الله تعالی دا خبره بیان کړې دی، یا چې کله ملک الموت دغه چې کیمه شپېلې دو دغه وایي، بیا په دغه وخت کې چې کیم انسانون ژوندي دي دغه ټول روحینه دغه به هوښ شي، بیا پانه بعد د مړه شي، او چې کیم خلق مخته مړ شوی دی د دغه ارواح په دا بندو هم به وشي شي. او بیا څلور فرشتې جبرائیل، میکائیل او اسرافیل ملک الموت دغه باد شي، او پانه ورسته الله تعالی دغه ته هم مرګ ورکو، صرف د الله تعالی ذات دا باد شي. بیا الله تعالی مخکې دا خبره بیانوي، وسیق الذین کفروا الی جهنم زمرا. الله تعالی دلته د جهنمینو تذکره کړی دو او د جنتیونو تذکره هم الله تعالی بیان کړی دو. یا چې کیم کاس الله تعالی جهنم ته چوي، بیا د جهنم دروازه د پورا کولاو شي، چې کله د جهنم ته وچوي ا دروازه بیا بند شي. او چې کیم جنتیون دی الله تعالی د جنت ته داخلوي، بیا د جنت دروازه د اول نه د پورا کولاوي. او دغه مثال دی د جنت او د جهنم، دغه مثال داسې لکه جیلخانه او قیدخانه جیل او دغه سه مهمانخانه بیٹک. کیم کاس چې جیل ته سړی اچوي، بیا د جیل دروازه اول ها باندې چې کله دای ور اچي بیا دروازه ورته کولاو شي، چې کله دای ورننه بوسي بیا د جیل دروازه بیا بند کو. او چې کیم سړی الله تعالی کیم سړی داسې چې هغه بیٹک ترسي د چاول ماوي او مهمانخانه ترسي، بیا دغه د مهمانخانه قانون داسته چې هغه د اول نه یا د یو انسان د پورا کولاوي. دا صورت ختم شو، مخکې بل صورت ته سورۃ المؤمنون. دغه صورت ته سورۃ المؤمنون ځکه وایي چې د فرعون په قوم کې یو مؤمن سړی و، یغه د فرعون په دربار کې بیان وکړ، دغه په مناسبت سره دغه صورت ته سورۃ المؤمنون وایي. دغه مؤمن سړی په دغه صورت کې ذکر دی، دغه د وجه نه دغه صورت نوم هم سورۃ المؤمنون دی. او بیا د الله تعالی صفات بیان شوی دي، حامیم تنزیل الكتاب من الله العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب
شدید العقاب ذی الطول. الله تعالی عزیز دی غالب دی. الله تعالی د علم ولدی او داسې الله تعالی د ګناهې د معاف کولو ولدی او الله تعالی د توبې قبلولو ولدی. الله تعالی سخت سزا ورکولو ولدی او داسې الله تعالی دغه د طاقت ولدی. دا ټول صفاتونه د الله تعالی ول په ځکه کې بیان شوي دي. مخکې دا خبره بیانوي قالوا ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين. د قیامت پر ورځ ځنې خلک دا وایي چې د میژ ربه تو میژ ته 2 ورځې ژوند راسکه 2 ورځې د مرګ راسکه او میژ وست خپل ګناه اعتراف کی او بیا هم واپس دوباره بیا دنیا ته د تاګ څه گنجائش ته او کنه الله تعالی دا ورته وایي چې دوباره بیا د دنیا ته د تاګ هیڅ گنجائش نشته. کچا نیک عمل کړی او سړی کامیاب، کچا غلط عمل کړی او هغه سړی د همیشه د پوره ناکام دی. او دلته 2 ورځې مرګ او 2 ورځې ژوند دغه نه څه مراد ده؟ ظاهري ژوند او مرګ مراد دی چې کوم باطنی دی د برزخ ول هغه باندې د قران کریم مستقل آیات دلایل موجود دي. اولنی ژوند دا دی چې کله انسان الله تعالی اول پیدا کوي دته ژوند او سیاور شوی دا اول دی. او دوم نمبر د برزخ کې چې کله دی الله تعالی چې کوي دا 2 ور ژوند دی. او اولنی ور چې کې مرګ دی دا چې کله الله تعالی دای پیدا کوي یا پیدا کول نه مخکې د سړی مړو دغه هغه مرګ مراد دی. او دوم نمبر مرګ چې کوم دی هغه چې کله الله تعالی د انسان ژوند ختم کیږي یا په یو وخت چې کوم مرګ پرچی هغه دوم نمبر مرګ دی. نو داسې الله تعالی دا خبره بیانوي چې موسی علیه السلام الله تعالی قارون فرعون حامان دا تیرول جو د دعوت ته پورا الله تعالی معجزات ورکړل. بیا دی چې کله خلک په موسی علیه السلام باندې ایمان وروړ بیا دی داس وکړل چې فرعون دا خبره ته تدبیر اختیار کړ چې کیم سړی وي دا قتل کول او چې کیم شزه وي کیم وړکی وي دا خپل غلام او خپل وینځ جوړول. او د قتل بنیادی تر باندې 2 وجې وي. یو وجه خدا وا چې د دین نسل مخته نشي زیات او دومره وجه دا وا چې دا خلک عبرت حاصل شي دغه موسی علیه السلام باندې ایمان وروړي. بیا هغه کس یو د فرعون په دربار کې بیان کړی و د یو تذکرہ دلته دادو چې کله داسې وشول چې فرعون موسی علیه السلام د قتل اراده وکړه. فرعون دا ویل چې زه موسی علیه السلام قتل کوم. بیا په دغه وخت کې د کیما د فرعون په خلک کې چې کیم مومن سره و د خپل ایمان پټ کړی و بیا دا روغای بیا دغه خلک ته ویل فرعون ته ویل او نور خلک ته ویل چې تاسو د یو سړي خلاف د قتل منسوبې جوړوي چې هغه دا دعوا کو چې زه د مو یو خدای دی او زیر لاجله ما د مو سره واضح نشانی دي او دلایل دي د مو سره کچیره دا سړی پرشتیا بیا ویل تاسو دغه د قتل منسوبې جوړوي او کچیره دا سړی دروغجن وي خود د ګناه وبال د په دبوند وي نو دا پرېږدي دا ته سمایي او کچیره دا تاسو قتل کوي بیا د تاسو دنیا او آخرت د دوه سره خراب وي. بیا الله تعالی مخکې دا خبره بیانوي فصبر ان وعد الله حق. الله تعالی نبی علیه السلام ته په دغه آیات کې 3 قسمه حکم کړی دی. یو دا دی چې ته صبر اختیار وا او دوم دا دی چې ته د الله تعالی نه معافي غواړه چې کیما هغه معاملات چې هغه د تو د شان لایق نه دي او ته په دا باندې الله تعالی نه معافي غواړه. او درم نمبر دا خبره ده چې ته داس کا چې د الله تعالی حمد او ثنا دا بیانوه. نو دغه نه دا معلومه شو چې نبی علیه السلام ګناه نه دی کړی او پیغمبرون دا ټول معصوم دي خو دغه باوجود بیا الله تعالی نبی علیه السلام ته وی چې ته بیا معافي غواړه ذکر کا. نو دغه نه دا خبره بنیادی تور باندې معلومه شوله چې کیم هغه خالته چې یغه نه ګناهی نشي نو یغه ته به طریقې اولا په چار دو چې هغه د الله تعالی نه معافي وغوړي او د خپل ګناه استغفار توبه وکړي او داسې هغه حمد او ذکر تسبیح د همیشه د پوره کو. بیا مخکې الله تعالی دا خبره بیانوي چې د غیب علم دا صرف متدی او داسې دغه سراسره د هر شي اختیار کن ما یکون دا صرف متدی. نبی علیه السلام ته الله تعالی د تیر پیغمبرونو د ځنې واقعات علم ورکړی او د ځنې واقعات علم نو ورکړی او داسې مشرکین او د نبی علیه السلام ته د فرمایشي معجزې مطالبه وزن کړله. بیا نبی علیه السلام ورته وویل چې
د معجزات پیرا کول دا د مو اختیار نه دی، دا صرف د الله تعالی اختیار دی چې هغه مو ته معجزه راس کو زه بیا تاسو ته هغه مخته بیان کو چې کله معجزه نه کو راس بیا دا د مو اختیار نه دی. دغه نه دا معلومه شوه چې د هر شي اختیار دا صرف الله تعالی ته دی. دا صورت ختم شو. مخکې بل صورت دی صورت حامیم السجده. په دغه صورت کې دا سوشل چې نبی علیه الصلاۃ والسلام یوره د بیت الله شریفه کې نوستو. بیا ابو الولید عتبه بن ربیع دا نبی علیه الصلاۃ والسلام ته روغی او پیشکش ورته وکړه. اول پیشکش دا ورته وکړه یا چې کته چیرې حکومت غوړي بیا ته میش په خپل ځون باندې حاکم جوړ کی. او دوم پیشکش دا ورته وکړه چې کته چیرې مول او دولت غوړي میجو دا تاسو ته جمع کی تو ته جمع کی دروي کی او کته چیرې دا غوړي چې مطلب متدا په مو باندې د جنات اثرات میجو د تو علاج وکي خو ته د میش بوتون ته سمایه. بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام دا سورۃ شریک چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام دغه تر ورسېد فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. بیا ابو الولید د نبی علیه الصلاۃ والسلام په خله مبارکه باندې لوسک شیاش او ورته وی چې د قوم واستادو د تعلق واستادو بس په دغه باندې غلا شه مخته نور مایه. نو په دغه کې چې کله ابو الولید واپس کوم ته لور شو بیا کوم ته خبره بیان کړه چې بهر حال چې کیمه تجربه مو حاصله کړه کیمه خبره مو ولله ادا دي چې تاسو نبی علیه الصلاۃ والسلام د خپل حال باندې پرېږدئ د خپل عبادت کو امید دا کیمجی دغه خپل عبادت کی. بیا داسې چې کله کفار ته دا خبره بیانېدله چې تاسو ایمان وروړئ او بیا دی دا وایي چې د میش په زړه نه باندې پرده دو او د میژ سترګې دغه نه قبلوي د میژ غوږی نه د ایمان نه قبلوي دا ستو بهرحال دی باندې جوړولې ضدې که او تکبر یې که حالانکه د دې په زړه باندې پردې نه وي. بیا داسې نبی علیه الصلاۃ والسلام دا خبره ورته بیانوي چې زه بشر یم او تاسو هم بشر یې او تاسو چې کوم بشر یې دغه تاسو باندې وحی نه رسي تاسو پیغمبرونه او زه پیغمبر یې په باندې وحی رسي لهذا تاسو صرف د الله تعالی عبادت کې دنه بغیر د بل چا عبادت مکئ. او بیا وداس وا چې الله تعالی کله دا خبره بیان کړله چې کفار ته تنبیه ورکړي دوی چې په تاسو نه مخکې ډېر طاقتور قومونه وي عاد او ثمود خدای نافرمانی وکړه بیا دوی متبا کړل غرق کړل په دنیا کې په آخرت کې ناکام شول او تاسو په دینه زیات طاقت ولنی او کچیره تاسو دا غوړي چې موږ دا کامیابی بیا تاسو دین اختیار کوي اسلام اختیار کوي او کچیره دا غوړي چې موږ دا همیشه د پوره ناکامی بیا تاسو قوم عاد او د قوم ثمود غو تاسو همیشه د پوره تباہ کیږي. بیا مخکې دا خبره الله تعالی بیانوي یای چې کفار ګناه کړل بیا پټه پټه ګناه کړل بیا ودا ویل چې دغه ګناه خو هیڅ ته علم نشته بلکې الله تعالی ته هم دغه پته نشته. الله تعالی دا خبره بیانوي چې په یو وخت کې ول د غوژینه پسترګې په هر شي باندې مهرینه ولاږي په وخت کې و د دې سترګې چې کیمې دا د په اختیار باندې چالي بلکې الله تعالی د ته حکم او هر شی ول د خلاف گواهی ورکوي. سترګو دا بیانوي چې د مو باندې دا بد نظری کړی دی ژبه ودای چې مو باندې دا غلطه خبره کړې دي پښو دا وی چې دا غلط دا ګناه ته مو باندې تلای دی لوسینه او د خلاف گواهی ورکوي. دا سو بیا د په همیشه د دې سره هیڅ دلیل نه وي په آخرت کې په دنیا کې او د همیشه د پوره ناکامي. نو الله تعالی د میشتسته د عافیت او زندگی نصیب کو او الله تعالی د میشتسته په دین باندې د اطلاق توفیق نصیب کو او د دین خدمت نه الله تعالی د میشتسنه وخلی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.